ایلای تیتارینکو په متحده ایالاتو کې یو عمر ننګونې تیرې کړې دي. نوموړې په 1999 کال کې د اوکراین څخه کولوراډو ته راغله. دلته د کډوالو د ژبې او بیمې په ګډون د روغتیايي ستونزو ته په پام سره چې ډیر کډوال ورسره مخ دي، هغې په 2021 کې هوډ وکړ تر څو د ډنور په ښار کې خپل یو کلینیک پرانیزي. موږ دا زده کړل چې څنګه اعتبار لاس راوړو، څنګه بازار موندنه وکړو، څنګه د بیمې شرکتونو سره کار وکړو، څنګه خپل سوداګري وچلوو او همداشان په بشري سرچینو مو ځانونه پوه کړل. 2 کاله وروسته دغه کلینیک تر 400 ډیرو ناروغانو د چوپړ جوګه شو. یوه یې هم د کالی کالډویل لور کالانی ده چې مور او پلار یې کډوال دي. زه دلته یوازې رنځوره نه یم، یو څوک یم او دا هغه څه دي چې زما په دې کلینیک کې ډیر خوښیږي. دا کلینیک تل زموږ لپاره پرانیستی دی، حتی که یوازې د ستوني درد هم ولري. دوی د لیدنې وخت درکوي. دا کلینیک اوکرایني، مکسیکویي او ایرانی روغتیاپال لري او ناروغانې د ټولې نړۍ څخه دي. موږ په دې ویاړو چې موږ دلته د 40 څخه زیاتو هیوادونو ناروغان ګورو. دلته هر کارکونکي چې د بل هیواد څخه راځي د خپل کلتور یو برخه موږ ته راوړي. آنیا بوکلینو له پولند څخه کولوراډو ته راغلې ده. دوی یوازې د کتاب له مخې کار نه کوي، دوی له زړه کار کوي او تاسو احساسولی شئ. دا یوازې د فزیکی بدن سره مرسته نه، بلکې د رواني روغتیا سره هم مرسته کوي. سارا براهمن له تهران څخه ډنور ته راغلې. هغه لومړی دلته یوه ناروغه وه. کله چې هغې په یو محلي پوهنتون کې فزیوتراپي ولوستله نو همدلته یې کار پیل کړ. دلته ناروغان انسانان دي، یوازې شمیره نه ده. په لومړي سر کې چې کوم څیز زما پام ځان ته راوړاوه هغه زموږ دیوال دی چې د ټولې نړۍ د خلکو عکسونه پکې شته. تیتارینکو وایي چې د کلینیک اصلي قاعده دا ده چې هیڅکله له چا سره له مرستې ډډه ونه کړو. موږ به په نورمال ډول د دوی کتنه کوو، په غیر له دې چې د دوی د بیمې وضعیت وګورو. که دوی د پیسو ورکولو توان ولري نو ښه، که یې نه لري نو موږ ورسره مرسته کوو. تیتارینکو وایي چې هغه به ډیر ژر د کډوالو لپاره د چوپړ په موخه دوهم کلینیک هم پرانیزي.